پرون یې خبرداری ورکړې وه، نن یې ووژي. پخوانی خبریال او د مالیې وزارت کارکوونکی نعمت روان کندهار کې ووژل سو. د افغانستان د مالیې وزارت د رسنیو او عامه اړیکو امیر پخوانی خبریال نعمت روان نن پنجشنبه کندهار کې په یو وسلوال برید کې ووژل سو. تر اوسه کومې ډلې د نعمت روان د وژلو مسؤلیت نه دی منلی. د کندهار امنیه قومندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی وایي نعمت روان د کندهار ښار په 14مه حوزه کې د ناپېژاندو وسلوالو لخوا وژل شوی دی. د حکومت د رسنیو مرکز مشر دواخان مینپال هم چې د ښاغلي روان د کاکا زوی دی د نوموړي وژل کېدل تایید کړي دي. ښاغلي مینپال BBC سره خبرو کې د نعمت روان د وژلو پړه پر طالبانو ور واچوله. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ اعلامیه کې هم طالبان د دې وژنې مسؤل بلل سوي دي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد BBC ته ویلي دي دا پیښه په دوی پورې اړه نه لري. دا ډله پر هغه کسانو برید نه کوي چې د دوی پر ضد یې وسله نه وي پورته کړې. د طالبانو ویاند وایي د مالیې وزارت کارکوونکی په کندهار کې ځکه په نښه کېږي چې هلته د ګمرکاتو په برخه کې فساد شته او څوک چې د مخنیوي هڅه کوي هغه وژل کېږي. نعمت روان څوک؟ نعمت روان پخوا له تلو نیو سره د خبرو د ویاند او د سیاسي بحثونو د کوربه په توګه دنده پر مخ وړه او تازه مالیې وزارت کې د رسنیو او عامه اړیکو د امیر په توګه ټاکل شوی و. ښاغلي روان له دې وړاندې په کندهار کې له یو ځایي تلویزیون او ترڅنګ یې له الجزیرې شبکې سره هم دنده ترسره کړې وه. نوموړي څو ورځې وړاندې پر خپل فیسبوک پاڼه خپل یو عکس خپور کړی، ورسره لیکلي وه څو روژې په کندهار کې. د کاکا زوی د واخان مینپال BBC ته وویل نعمت روان د خپلو تحصیلي اسنادو د تصدیق لپاره کندهار ته تللی و. نعمت روان واده کړی دی او 3 کلن زوی لري. نوموړي د کندهار پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي څخه فارغ شوی و. دغه تازه پیښه په داسې مهال شوې ده چې حکومت او طالبانو په همدې نږدې ورځو کې رسنیو ته د دوی په وینا د یو اړخیزو خپرونو له کبله ګوتڅنډنه کړې وه. په دې لړ کې افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه کابل د امریکا او برتانیا سفارتونو او د ملي پخلاینې عالي شورا په جلا جلا اعلامیو کې د رسنیو په ګواښلو اندېښنه ښودلې ده. د امریکا او برتانیا سفارتونو په خپلو اعلامیو کې ویلي وه موږ د افغانستان د آزادو رسنیو په کلکه ملاتړ کوو. موږ د رسنیو پر وړاندې تاوتریخوالی، د هغوی ګواښل او د طالبانو لخوا د ژورنالیستانو د غږ د چوپ کولو هڅې په کلکو ټکو غندو.